السلام علیکم. زه یم عثمان غني عثمان ټیکنیکل چینل نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن تاسو ته د میپ چل ښیم چې تاسو به ګوګل میپ کې خپل دکان، خپل سکول، خپل کالج، همدغه شان خپل بزنس پلیس چې دی هغه به تاسو څنګه رجسټر کوئ، تاسو به د کوم ځای نه رجسټر کوئ. دا رجسټر کول چې دا ډیر لازمي دي. نن سبا چې دی هر سړی نیټ استعمال کوي، همدغه شان تاسو ته کوم سړی چې دی هغه ځای ته درځي، هغه دکان ته درځي، همدغه شان هغه سکول ته درځي، تاسو د هغې دپاره ډایرکشن ګوګل میپ په ذریعه باندې ورکولی شئ. ستاسو سکول، ستاسو کالج، همدغه شان ستاسو دکان ګوګل میپ کې رجسټر وي، نو تاسو ته هر سړی چې دی په اساني سره ځان رسولی شي. همدغه شان تاسو ته خپل ځای ته چې دی هغه تاسو د ګوګل میپ په ذریعه باندې هغې ته ډایرکشن ورکولی شئ. دا ټول طریقه کار تاسو سټیپ بای سټیپ ښایم، خو د دې نه مخکې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته هم دغه شانې ویډیوګانې راځي او دغه معلومات چې د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. نو راځئ د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. تاسو سره هر یو کس سره چې د موبایل کې دغه اپلیکیشن موجود وي، میپ په نوم باندې دغه اپلیکیشن به تاسو خپل موبایل کې څه وکئ، اوپن به کئ. دا هر یو موبایل کې بای ډیفالت موجود وي میپ. کله تاسو میپ باندې کلیک وکئ، دا به تاسو سره کولاو شي. اوس دغه شانې انټرفیس تاسو سره راغله. اوس دلته تاسو یو ځای چې دی هغه سرچ کئ، مطلب د کوم ځای نه کوم ځای ته ځئ. زه پېښور ټو کوهاټ، نو مطلب زه پېښور نه چېرته ځم، کوهاټ ته ځم. ډسټنس دلته ماته ښایي چې پېښور ټو کوهاټ ډسټنس چې دی هغه څومره دی. نو مطلب ماته وایي چې 1 hour 46 minutes 71 کیلومیټر چې دی هغه راځي. نو دې کې تاسو بیک لاړ شئ او تاسو اوس دلته خپل ځای چې دی هغه رجسټر کوئ. نو هغه به تاسو څنګه رجسټر کوئ؟ نو دلته تاسو ته وایي چې ایډ پلیس دې ځای باندې به کلیک وکئ. دلته به تاسو خپل دکان یا تاسو خپل مارکیټ یا تاسو خپل بزنس ځای چې کوم دی هغه تاسو دلته نه ایډ کئ. ایډ باندې کلیک وکئ. اوس دې دلته تاسو سره دغه اپشن راغلی. دلته تاسو ته وایي نمبر 1 کې یعنی برګر شاپ ما ورکړو، دا څه سره ریلیټډ دی. که تاسو هوټل باندې کلیک کوئ هم صحیح دی، او که تاسو فوډ اینډ ډرنک باندې کلیک کوئ هم صحیح دی. نو فوډ اینډ ډرنک دلته نه به تاسو کلیک وکئ. تاسو ته وایي چې څه شی دی. چې کله فوډ ډرنک باندې کلیک وکئ، تاسو ته وایي چې سوپ دی، سوپر مارکیټ دی، آیس دی، فیم دی، کافي شاپ دی، بوچرز دی، بار دی، بیکری دی. ځکه دلته ورته وایم چې ریسټورنټ دی، نو ایشین ریسټورنټ. دلته به ایډریس ورکړم چې آیا دا کوم ځای کې دی. مطلب دا چې په پېښور روډ پېښور پاکستان. ما ته وایي چې په کوم ځای کې نږدې دی. رمداس بازار یا پېښور روډ وا پاکستان چې دی، او پېښور روډ جنګل خیل کوهاټ. دا شانې مختلف قسم ما ته ښایي. نو زه دلته دغه ورکوم. زما کوم ایګزیکټ دکان چې دی هغه دلته دی. نو اوس دلته تاسو ته وایي چې هغه میپ یې راواغستو، افضل ټاون یې راواغستو. بیا تاسو ته وایي چې دننه په دې ایریا کې دننه کوم ځای کې دی، هغه هم تاسو دلته ورکولی شئ. دغه نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه نشان چې کله تاسو ته راشي، دې کې تاسو ته اوس څه وایي چې څه ټایم نه څه ټایمه پورې کولاوي. هاورز یعنی تاسو خپل ټایمینګ ورکړئ. 24 घंटे کولاو دی، 12 घंटे کولاو دی، څه ټایمه پورې کولاو دی هغه تاسو دلته ورکړئ.
اوس دلته دې بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به اوپن باندې کلیک وکړئ او 24 اور به کوئ، مطلب ټول به سلیکټ کړئ او 24 اور، یعنی دا به 24 اور کولاوي. هغې نه علاوه دلته تاسو سره کوم پکچرز وي د هوټل یا همدغه شانې کوم ډیشز تاسو تیاروئ، هغه ډیشز پکچر تاسو سره وي، هغه تاسو څه وکئ، هغه تاسو دلته ایډ کړئ. چې کله هغه تاسو ایډ کړئ، سیو بټن باندې به تاسو کلیک وکئ، سیو به کړئ. دا اوس تاسو دلته وایي چې تاسو خپل موبایل نمبر ورکئ. موبایل نمبر تاسو کوم یو وي هغه تاسو دلته نه موبایل نمبر ورکئ. کوم تاسو ویب سایټ ورکئ. ویب سایټ نه پس چې تاسو ته وایي اباوټ کې یعنې تاسو ته وایي چې وین ډیډ دیس پلیس اوپن، دا کله کولاو شوی دی، هغه تاسو دلته نه ورکئ یا آی ډونټ نو ورکئ، نو هغه هم تاسو ورکولی شئ. دې نه علاوه تاسو به په سبمیټ بټن باندې به کلیک وکئ، دا به تاسو سره څه شي سبمیټ به شي او ګوګل میپ کې به تاسو سره رجسټر شي. تاسو سره دغه سبمیټ شو او اوس تاسو ته وایي چې تھینکس تاسو ته راولېږل. نو اوس تاسو همدغه شانې نور ځای هم پکې اډ کولی شئ او تاسو د ګایډنس چې دی هغه هم تاسو سلیکټ کولی شئ. نو په اسانۍ سره تاسو خپل شاپ چې دی هغه رجسټر کولی شئ. بیا تاسو د دې نه کوم ځای نه کوم ځای پورې تاسو کیلومیټرز چې کوئ، کوم ځای نه کوم ځای پورې تاسو ځای هغه تاسو ته مکمل ښایي. اوس زه څه ویمه اوس ما دلته ورکړه چې مطلب پېښور ټو حیات آباد، دلته ما ته وایي چې 31 منټ چې د فاصله ده او 13 کیلومیټر، یعنی 31 په ماینس کې چې د منټ کې په منټونو حساب سره 31 منټ فاصله ده او کیلومیټر حساب سره 13 کیلومیټر فاصله ده. تاسو کوم ځای ته ځئ هغه تاسو ته نه معلوم، تاسو سمپل ګوګل میپ کولاو کړئ او میپ کې تاسو په سرچ کې ورکړئ فار ایگزامپل پی ډي اے، دلته به تاسو پی ډي اے باندې کلیک وکړئ او سرچ به کوئ. دا به تاسو ته مکمل طریقې سره راشي پېښور ډیولپمنټ اتھارټي، یعنی تاسو ته به د دې آفیس ډایرکشن هر څه به تاسو ته مکمل طریقې سره وښایي چې دا په کوم ځای کې دی، دا به تاسو څنګه معلوموئ او دا به تاسو څنګه دې ځای ته ځئ. نو مکمل ډیټیل یې تاسو ته ښایي، ډایرکشن یې تاسو ته ښایي، روډ یې تاسو ته ښایي. نو په دې ذریعه باندې تاسو خپل موبایل په ذریعه باندې تاسو خپل هغه ځای منزل معلومولی شئ. دا د ځای رجسټریشن پیدا ده. اوس دا ګوره دا مخکې نه رجسټر شوی، دغه آفیس لوکیشن یې ښودلی دی، همدغه شان آفیس پکچر په دې کې دي. تاسو کوم ځای رجسټر کړئ هغې کې هم تاسو خپل آفیس، خپل دوکان، خپل بزنس چې دی هغه تاسو پکچر ورکړئ، همدغه شان تاسو موبایل نمبر ورکړئ، ستاسو علاوه بیا بل کس ته همدغه شان شو کېږي. نو دغه طریقه کار چې دی دا ټول تاسو ته ما وښودل د ګوګل میپ چې تاسو څنګه ځان رجسټر کوئ، په کومه طریقه به رجسټر کوئ. دغه ټول معلوماتو همدغه شان نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره موږ سره اوسئ. د خدای په امان.